بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول ځوانان ستړي مه شئ. باور کوئ چې ما پخوا هم ویلي دلته خوست کې ځینو مجلو ځینو راډیوګانو سره چې مرکز علمال چې خوست د پښتنو د فکري وړتیا مرکز ده. د دوی ځوانان، د دوی مینه، د دوی محبت، د دوی ځای د دوی ځای سره د مقایسې وړ نه ده. او موږ الحمدلله په خپل وطن کې وو. روتک صاحب هم زه وم او په کابل کې ولو. اوس خوست ته راغلو. اوس په سا امن زیات دی. تاسو ګورئ نو خوست ته راغلو. باور کوئ د خوست د خلکو مینه بیخي د هغه زموږ د توقع نه هم زیاته واله. یعنې واقعا د ځوانانو مینه، د ځوانانو وړتیا او هوښیاري دا مثال موږ ولاکه هېڅ چېرته نه لري. ګورئ کابل پلازمینه ده. پلازمینه معمولا پکې هغه معمولا د زده کړو د سیاسي زور کچه کله کله اوچته وي. تاسو باور کوئ چې خوست تر هغه هم ډېر زیات موږ اوچته وو د ځوانانو. دویمه خبره دا ده پر ټولو سیاسي تحولاتو نه غږېږو. فقط دا وایو چې وطن د موږ ده، همدلته پایو، همدلته اوسو، همدا مو وطن ده. او څوک رانیوي تحولات به راځي، جوړوو یې په یوه لاره سره ځو، د ارزښتونو په تحفظ سره په یوه لاره سره ځو. او ګوره ډېر څه به د لاسه تلي، یو څه به لاسه راغلي لکه امن او امنیتو ده، لکه د ځینو زورواکو ورکېدل، ولې ډېر څه به د لاسه تلي. هغه بېل بحث دی. اوس که یوه نوې شروع کوو، راځئ نوې شروع کوو، یو بل ته لاس ورکوو، بسم الله، ارزښتونه منو، دیني ارزښتونه، اسلامي ارزښتونه، افغاني ارزښتونه. څوک مشکل لري په ګډه مقابل کې لري، څوک چې نه لري. اسلام زموږ دین دی، افغانیت زموږ هویت دی. دا څوک نه اخلي او نه اخیسته ده. په دې 200 کلونو کې دا دومره تحولاتو چې وانخیستې هېڅ وخت نه اخلي. دا اوس فرصت دی که دغه فرصت نه استفاده کوو، هر څه هېروو، رښتیا دی، وابا سرلړي افغانستان دپاره کار کوو، ټول لاس یو بل ته ورکوو. خو دغه فرصت دی که نه نو بیا به همداسې در په در یو. هر کال به یو بچه به کوو، بل به راولو. دا 40 کلنه جګړه به 80 کلنه شي، 100 کلنه به شي، 200 کلنه به شي. خدای ته وګورئ که یې ختموو دغه ځای نه یې ختموو، که یې نه ختموو نو ټول در په در وي. بیا باید ومنو چې بیا به موږ هېڅوک ملامت نه دي، هېڅ نه دنیا ملامته کړو، نه امریکا، نه پاکستان، نه ایران، نه بل. بیا موږ خپل همدغه عادت لرو چې باید یو بل سره همدغسې هغه شو. که نه تر ده بله ښه شروع نشته. راځئ چې سره پیل کړو. ډېر مشکلات به وي، په دې ټولو مشکلاتو کې موږ سره موافق کړو، ټول یو بل سره درېږو. زه له یوه ارزښت هم نه تېرېږم، هغه چې ملي ارزښتونه، اسلامي ارزښتونه وي. خو راځئ چې په خبرو سره کینو، حل یې کړو. هم نظام، هم حکومت، هم موږ او تاسې، هم ځوانان، هم مخالف، هم موافق، که له دغه ځایه پیلوئ. او که جګړه کوئ، خدای مه کړه، دا خو همدغسې روانه ده. دا 50-40 کاله کېږي دا دربدري روانه ده. دا سلو ته هم غځېږي. یو بل به لږ سره ومنو، یو ځل به امتحان کړو چې دا د یو بل منل کومه بدي لري که نه لري. ډېر زیات اختلافات لري، ولې اختلافات خو په ټوله دنیا کې خلک لري. جنګ خو نه کوي که نه. په دې اروپا، امریکا، سعودي عربستان، اماراتو کې په ټولو ځایو کې خلک اختلافات لري. موږ د اختلافات اول کار جنګ وي. اول دا چې په سیاست کې آخر کار جنګ دی. اوله کار خبره ده. که د خبرو فرصت رامنځته شوی ده، ډېری موږ ته وعده کړې چې خبرې کوو، کینو، یو بل به پېژنو. هېڅ څه مو سره بېل نه دي، مګر دا چې پردی پکې را دننه شي. هېڅ څه مو سره بېل نه دي. ولاکه هېڅوک هم له اسلامي ارزښت نه تېر شي. تاسو ځوانانو کې څوک تېرېږي نه. له ملي ارزښته ولاکه یا دا طالب تېر شي، یا دا عسکر تېر شي، یا دا ځوان تېر شي، هېڅوک نه تېرېږي. نو په دې خاطر چې ټول مو مشترکات دي، دغه افغانستان ته له همدغه ځایه پیلوو. تاسو ګورئ دغسې ماحول ولاکه بیا پیدا شي. دا تصور مه کوو چې دومره جګړو وروسته دغسې یو حالت ته راشو. فکر مو کوو چې ټول به یو بل وژني یا به یو بل نه تښتو. ولې اوس چې دغلته یو بل سره ناست یو، راځئ چې تفاهم ارسال کړو، همدا نظام نرم شي. هم موږ او تاسې ځوانان د ارزښتونو د هر څه د منلو لپاره باید ځان تیار کړو. د زور کار او یا هم دا چې موږ او تاسې په اختلاف کې سره مختلف شو، دا په 100 کلو کې هم نه حلېږي. ما ډېرو داسې کسانو سره اختلاف درلوده، د فکر اختلاف، چې کله سره مخامخ کېناستو، خبرې مو سره یو شی وي، هدف مو سره یو شی و. یو خو د سوشل میډیا هم هغه ګټو تر څنګ غټ تاوان دغه ده چې سره لرې کړي وو، کرکه یې زیاته کړې، نفرت یې زیات کړی دی. هېڅ چا موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو، بیا په مسلمانانو کې الحمدلله پښتانه یو، هېڅ چا ویره نه لرو. دا موږ او تاسو ته معلوم ده. هېڅ چا د مرګ ویره یوازې د خدای پاک څخه لرو، بس خلاص. باور مو په دغه داسې تقدیر دی. له ویرې پرته دا وایو چې پیل کړو، که نه ځو هغه ته بهر کې نور تبلیغات کوو، یو بل وهو سره ټکوو سره، یو به دې باندې د افغانستان، یو به دننه وي، سبا به بل دننه وي، بل به دې باندې. له دې شیانو چې نه جوړېږي. که خلاصوو دغلته خلاصوو، دغلته یې جوړوو، دغه ځینې شروع کوو. باور کوئ محیط رامنځته شوی دی، خو زموږ افغانانو له اول نه نیولې تر اخره پورې د دوی هوښیارتیا په کار ده. ډېر څه مو د لاسه ورکړه، ډېر مو یو بل وژله. که یې پیلوو، راځئ چې پیل وکړو. که یې نه پیلوو، باور وکړئ چې که 200 کاله نور هم تېر شي، تاریخ به مو بدرنګ وي. ګوره بدرنګ به په څه شي وي؟ د یو بل په وژلو. افتخارات به تر سیوري لاندې لاړ شي ټول. نو دې دپاره زه وایم چې که لږ سره حوصله وکړو، لږ یو بل درک کړو، یو بل ته لږ وخت ورکړو، تاسو باور وکړئ ډېر اختلافات به حل شي. دا وطن، دا خاوره، دا ارزښتونه، دا دین له موږ او تاسو هېڅوک نه شي وړی. ډېرې توطیې جوړ شوي، هېڅوک هېڅ چا رانه نه وړی، اوس هم نه شي وړی. پاتې کېږو هغه چې د باندې هم دي. صحیح ده، مشکلات به موجود دي. زه په دې معنا نه وایم چې هېڅ مشکل به نه وي. ډېر زیات مشکلات موجود دي. حلوي که یې نه حلوو، که مشکلات په خپل ځای پرېږدو او ورته ګورو، بیا د مشکلاتو پر ځای یو بل سره کینه پالو. نو زما هیله دا ده خبرې مې هم ډېرې نه شي. خو موږ او تاسې ډېر حالات تېر شوي دي، سخت حالات هم تېر شوي دي. د خوست ځوانان نه نور هوښیار، پیاوړي، ملي مسایلو ته متحد او ژمن ځوانان ما په ټول افغانستان کې والله بالله نه دي. ټول افغانان هر یو سره چې کېني، هر
یې وسره چې کېنې ته وایي چې دا اوس د یو لیسانس یا ماسټر راوستی ده او ذهن په هر څه خلاص ده د دیني مسایل نیولې تر سیاسي مسایلو باور وکړئ چې موږ کله کله ځان ته کم راشو چې دا ځوانان دلته دومره رسېدلي موږ هلته دومره په لافو کې نه یو رسېدلي نو خبره دا ده چې موږ وایو د مثبت تغییر تحول مثبت یووالي د مثبت پرمختګ د مثبتو ارزښتونو تحفظ به لکه نور مسایل مو چې له خوسته پیل کړي دا به هم له خوسته پیلوو نو که یې منو دا د منلو وخت ده او که یې نه منو بیا سبا بل څوک نشو ملامتوی ملامت ټول موږ او تاسو یو د ماشوم نه نیولې تر ما پورې ما نیولې تر نظام پورې تا پورې هر چا پورې او که یې منو ټول به د یو ښه افغانستان په خوا ځو تاسې د پخواني او اوسني نظام د ځینو مشرانو خبرې واورئ ټول دغه وایي چې نورې سره یې رو نورې په سره پیلوو نو چې هغوی وایي که واقعا یې وایي نو موږ او تاسو خو حاضر یو دې ته